بسم الله الرحمن الرحیم. نبیه مدثر یم. د لسم ټولګي د برقي فزیک لپاره ستاسو په خدمت کې یم. په تېره ویډیو کې مو د لسم ټولګي برقي فزیک الکترومګنیټیزم کې میکسویلز رایټ هینډ تھمب رول ویلی و چې میکسویلز رایټ هینډ تھمب رول څه شي دی او د دې قانون په واسطه سره موږ څه شي کولی شو. راځو د لسم ټولګي برقي فزیک الکترومګنیټیزم فصل کې نن الکترومګنیټیک انډکشن یا هم EMI ورته وایو چې دا څه شی دی او دا په خپله د دې هدف څه شی دی یا د دې څخه مو موخه څه شی ده. راځو په ننني لوست کې دا زده کوو. نننی لوست مو د لسم ټولګي د فزیک اخرنی لوست دی، یعنې د دې درس په خلاصېدلو سره نور د لسم ټولګي برقي فزیک هم پای ته ورسېدی. نورې فزیک مو یو څه وخت مخکې پای ته رسولی و، هغه مو ټوله په ویډیوي شکل سره زده کړې و او برقي فزیک به د دغه ویډیو په پای ته رسېدلو سره پای ته ورسېږي. راځو د لسم ټولګي برقي فزیک شپږویشتم لوست ته چې په دې لوست کې به موږ او تاسو الکترومګنیټیک انډکشن زده کوو. دغه الکترومګنیټیک انډکشن چې دی دې ته په خپله EMI هم ویل کېږي. په ډېرو ځایونو کې به تاسو ووینئ چې دې ته به یې څه شي نوشته کړی وي EMI. د EMI چې دی دا په خپله د الکترومګنیټیک انډکشن څخه اخیستل سوی دی او دغه انډکشن لفظ چې دی دا که چېرې ورته وګورو دا په خپله د انډیوس څخه اخیستل سوی دی یا هم د انډیوس معنا لري چې مثلا یو د یو شي مثلا شروع کول یا د مثال په توګه سره د هغه هڅول یا په هغه کې مثلا یو شی رامنځته کول دې ته په خپله څه ویل کېږي انډکشن یا هم انډیوس ویل کېږي چې دغه لفظ تاسو د دغه موضوع په زده کولو سره په دې لفظ باندې ستاسو ښه په مکمل ډول سره سر خلاصېږي. الکترومګنیټیک انډکشن چې دی دا په لومړي ځل د یو عالم لخوا څخه چې د مایکل فیراډی په نوم سره یادېدی، د دغه عالم په واسطه سره دغه قانون چې دی د لومړي ځل لپاره تشریح سو او د لومړي ځل لپاره په دې اړه بحث وکړي. مایکل فیراډیز پرنسپل اف الکترومګنیټیک انډکشن states that د مایکل فیراډی دغه د الکترومګنیټیک کوم قانون چې دی دا موږ ته څه شي وایي، د دې هدف څه شي دی. دا قانون موږ ته دا وایي چې when magnetic field associated with a conducting loop is changed, current is produced in the loop. زه تاسو ته دغه یو وارې په ساده الفاظو کې وایم او د دې نه مخکې چې زه تاسو ته دغه ووایم زه تاسو څخه څو پوښتنې کوم تر څو ستاسو په دا موضوع باندې وروسته سر خلاص شي. پوښتنه دا ده چې آیا زه یو لوپ چیرې ولرم، که چیرې یو لوپ ولرم او دغه لوپ چې دی دا د بیټرۍ سره کنیکټ نه وي، دا لوپ چې دی دا د بیټرۍ سره کنیکټ نه وي یا په عامه اصطلاح یو سرکټ ولرم خو دا سرکټ چې دی د بیټرۍ سره کنیکټ نه وي، آیا په دغه سرکټ کې په خپله د ځانه څخه برق شته؟ آیا په دې سرکټ کې موږ کولی شو چې بې له بیټرۍ څخه برق رامنځته کړو؟ ستاسو دغه سوال ته مایکل فیراډی د یس جواب ویلی دی چې و تاسو کولی شئ رامنځته یې کړئ. څنګه؟ د ده دا قانون په خپله دا وایي when magnetic field associated with a conducting loop is changed. کله چې مقناطیسي ساحه د یو څه شي سره چې د یو لوپ سره یا هم د یو کنډکټر سره تړلې وي، دغسې مقناطیسي ساحه د یو مقناطیس دا مثلا څه شي چینج سي، د مقناطیسي ساحه یې سره کوم څه چینج سي. د چینجېدو څخه مې هدف څه شي دی؟ دا چینج دلته ډېر مهم لغت دی. د چینج څخه مې هدف دا دی چې یا مقناطیسي ساحه د دا لوپ سره چې ده پر دا لوپ باندې یا زیاته سي یا ځینې کمه سي، یا څه پوه سي یا زیاته سي یا کمه سي. current is produced in the loop. په دغه د دې د چینجېدو په حالت کې چې دا دغه چینجېږي یا زیاتېږي یا کمیږي، د دغه چینجېدو په حالت کې یې چې څه کېږي په دا لوپ کې په خپله کرنټ پروډیوس کېږي. په دغه لوپ کې په خپله چې پروډیوس کېږي کرنټ پروډیوس کېږي. According to this law, د دغه قانون مطابق when there is a relative motion between the magnet and the coil. relative motion معنا څه شي؟ relative motion معنا دا چې یا به دغه په ثابت حالت کې وي او دغه مقناطیس به تاسو ورته رانږدې کوئ او لرې کوئ به یې چې ورته رانږدې یې کوئ، معنا پر ده باندې مو مقناطیسي ساحه زیاته کړل. صحیح دی؟ چې ځینې لرې یې کوئ معنا مقناطیسي ساحه هم پر ده باندې څه پوه کړه؟ کمه هم کړه. دغه ته دغه چینج دی چې ما تاسو ته ویل، دغه ته یې دا چینج ویل کېږي. یا به دا په ثابت حالت کې وي تاسو به دا ورته رالرې کوئ او نږدې کوئ، یا به دا په ثابت حالت کې وي تاسو به دغه کوایل ورته رانږدې کوئ او لرې کوئ به چې د دغه حرکت په جریان کې چې د ریلیټیو موشن دغه حرکت شروع وي، د دغه حرکت په جریان کې په دا کوایل کې چې کېږي کرنټ پروډیوس کېږي. د کرنټ د څه په واسطه سره کېږي؟ د دغه میګنیټ د میګنیټیک فیلډ د چینجېدو په جریان کې دغه کار سرته رسېږي. د مثال په توګه سره تاسو فرض کړئ چې مثلا دا څه شی دی؟ یو لوپ دی.
فرض کړئ چې دا یو سرکل لوپ دی. مثلا دلته یو مقناطیس دی، مثال په توګه سره زه راځم دا مقناطیس نارت ساوث. هر مقناطیس په خپل شاوخوا خپل څه لري، خپله مقناطیسي ساحه لري. د دغه مقناطیس د مقناطیسي ساحه چې ده واضح خبره ده، مقناطیسي ساحه خو یې د نارت څخه او څه ده ته و ساوث ته ده، داسې ده که نه، دا څه ده د نارت څخه دغسې و ساوث ته. اوس نو که زه چیرې دغه مقناطیس راواخلم دلته یې ورنږدې کړم، نو خو دا مقناطیسي ساحه چې سوه تر دا لوپ ووتل که نه، که دا داسې ورنږدې کړم بېرته یې ځینې لرې کړم، دا څه په وکړو ورنږدې یې کړو بېرته یې لرې کړو، داسې نږدې کوو او بېرته یې لرې کوو. په دغه وخت کې مثلا دا لاین دی د کپر څخه جوړ دی، په دغه وخت کې د کپر کوم الکترونونه چې دي دا په حرکت کې راځي، د دغه مقناطیسي ساحې د چینجېدو پر اساس باندې چې هغه یوارې زیاته سي بیا کمه سي بیا زیاته سي بیا کمه سي، د دې په دغه الکترونونه په حرکت کې راځي. الکترونونه په حرکت کې راغلل ته کرنټ سره کم کېږي تولیدېږي. نو موږ کولی سو چې بېله بیټرۍ هم په یو لوپ کې چې رامنځته کړو، په یو لوپ کې کرنټ رامنځته کړو د چیش په واسطه سره د الکترومګنیټیک انډکشن په واسطه EMI خپله دغه دی د مګنیټیک انډکشن دغه ته ویل کېږي چې د یو مقناطیس په واسطه سره ته الکتریسیټي دلته څه کوې انډیوس کوې، دلته الکتریسیټي رامنځته کوې. دا ته خپله چې ویل کېږي د الکترومګنیټیک انډکشن لا ورته ویل کېږي یا هم EMI ورته ویل کېږي. تاسو د دې دا بل تصویر ته وګورئ، په دې ځای کې هم تاسو ته دا ډېر واضح او اسانه تشریح سوی دی. په دې عکس کې تاسو وګورئ یو کوایل لرو، دلته یو امیټر ورته بسته کړی دی چې دا موږ ته پخپله د برق شتون او نه شتون او د هغه اندازه راته راښیي. په دې وخت کې چې دغه مګنیټ د دې څخه د کوایل څخه څه رقم دی ځینې لرې دی، دغه کوایل د دې مقناطیسي ساحې ته داخل نه دی، یا که داخل هم دی په دوی کې یو د حرکت په حالت کې نه دی، یو هم د حرکت که دا د دې په مقناطیسي ساحه کې موجود هم یې او یو لا هم د حرکت په حالت کې نه یې، دواړه سټیبل یې، په دا وخت کې هم کرنټ نه رامنځته کېږي. دا به څه به کوئ دې ته به حرکت ورکوئ، ورته رانږدې کوئ به یې لرې کوئ به یې رانږدې کوئ به یې لرې، د دغه رانږدې کېدو لرې کېدو په حالت کې دلته الکتریسیټي رامنځته کېږي. اوس دغه مګنیټ چې دی دا د دې مقناطیسي ساحې ته څه رقم سوی دی، دا کوایل د ده مقناطیسي ساحه دا کوایل ته نه ده داخله سوې، نو دلته تاسو وګورئ الکتریسیټي صفر. خو که چیرې موږ دا مګنیټ راواخلو او ورنږدې یې کړو، دا مګنیټ راواخلو ورنږدې یې کړو، پر ده باندې مقناطیسي ساحه څه رقم سوه زیاته سوه، دلته تاسو وګورئ په دې کې چې رامنځته سو کرنټ رامنځته سو، بې له دې چې دا کوایل د بیټرۍ سره بسته سي په دې کې برق رامنځته سو، د چیش په واسطه سره د مګنیټ په واسطه سره چې دغه ته الکترومګنیټیک انډکشن ورته ویل کېږي. دې ته چې ویل کېږي الکترومګنیټیک انډکشن ورته ویل کېږي. که دا بیرته ځینې لرې کړو بیا هم دلته الکتریسیټي شته، دا لرې کوو ورنږدې کوو دلته الکتریسیټي شته، تر هغه وخته پورې چې دا څه رقم وي، تر هغه وخته پورې چې په دوی کې یو د حرکت په حالت کې وي، په دغه د کوم کوایل چې دی په دې کې موږ کولی شو چې الکتریسیټي رامنځته کړو. یعنې د مګنیټ په واسطه سره هم په یو کوایل کې الکتریسیټي رامنځته کېږي. طریقه یې څه ډول ده؟ دغه ډول. دغه طریقه په لومړي ځل دغه قانون په لومړي ځل چا واضح کړی، چا تشریح کړی؟ د مایکل فیراډې په نامه سره یو عالم تشریح کړی و چې مایکل فیراډې ما تاسو ته د کوم فزیک په دغه برقي فزیک په سر کې په تاسو ته درپېژندلی و. دغه برقي فزیک په سر کې ما تاسو ته د چارجونو دغه کومه ساحه چې دوی جوړوي خپل پر شاوخوا باندې، ما تاسو ته هلته د مایکل فیراډې کوم قانون چې و هغه هلته تشریح کړی و. دا و الکترومګنیټیک انډکشن. دغه الکترومګنیټیک انډکشن چې دی په دې باندې ستاسو په کتاب کې ځینې سوالونه هم حل سوي دي، خو که چیرې موږ دغه موضوعات راواخلو او لومړی د قوانین زده کړو، د قوانینو په هدف مو سر خلاص شي چې دا موږ ته په حقیقت کې وایي چې شي، دغه څخه وروسته موږ کولی شو سوالونه په اسانه سره حل کړو. زه غواړم چې دغه سوالونه چې تاسو ته مثلا په کتاب کې راغلي دي دا ټوله بیخي په یو جلا ویډیو کې تاسو ته ټوله حل کړم او بیا هغه تاسو د هغه څخه زده کړئ. لومړی دغه قوانین دي چې دغه تاسو زده کړئ چې دغه قوانینو کې موږ په دغه برقي فزیک کې ځینې قوانین مهم قوانین وویل. ستاسو په کتاب کې د فلیمنګز رایټ هینډ رول، فلیمنګز لیفټ هینډ رول نه دی راغلی، څه هم د میکسویلز رایټ هینډ رول سره دغه د درې سره چې دي دې ته هینډز رول ویل کېږي په فزیک کې چې دا بیخي ډېر مهم دي، خو ستاسو په کتاب کې د هغوی یادونه نه وه سوې ځکه دا ما هم سکیپ کړي دي.
خو زه کوشش کوم چې د هغه لپاره تاسو ته د کتاب څخه د باندې پر ځینو موضوعاتو باندې ځینې ویډیوګانې زه کوشش کوم تاسو ته جوړې کړم تر څو تاسو په هغه باندې سر خلاص او بیا په دغه سوالو په حلولو کې ستاسو سره ډېره مرسته وکړي. نو د الکترومګنیټیک انډکشن په خلاصېدلو سره زموږ او ستاسو د 10م ټولګي برقي فزیک او د دې برقي فزیک په خلاصېدو سره مکمل فزیک پای ته ورسېدی. تر بل ویډیو پورې تر یو بل مضمون پورې ښه وخت او ښې چارې.